یو بادشاہ داغه یو زوی نجونیانو ورته وی چې ستا دا زوی چې دی دا بزمره خوري او داغه نه بده مړ کی او په هغه شپه به خوري چې په کوم شپه د واده شوی کوم شپه د واده وشي په هغه شپه به د زمره خوري او داغه نه بده مړ کی ډېر موده بادشاہ اول واده نه کول زوی ته چې زمره ونه خوري او زوی دې ځوان شوه دې هرکه خیال وکړو چې واده ورته کوما او دا د بادشاہ ټول طاقت با پاغه بنگلا او دروم چې په کومه بنگلا کې د ناوي او دی زمره برازي په کومه ټوپه بولګو ټوپکی بې لوی قوت بتی غیر چاپیر واده تیار شو واده شو ډوله رااله کم بنگلا کی چې ناوي او زلمې دي غیر چاپیر تینا فوج ولاړ دي او څومره ایمونیشن چې ده هغه ټول د دې بنگلې نه غیر چاپیری خېده او سړی ورته ناس چې زمره برازي پکما دا ناوي دې زلمی ته وای چې اوس یو د الوا پلیټ راغې ناوي او زلمی ته ناوي ورته وای چې داس ټول طاقت د بنگلې نه غیر چاپیر وی چې دا مې پلار ته نجومیانو ویلیو چې په کوم شپه ستاد زوی واده وشي نو زمره به خوري او داغه نه بده مړ کی نو پلار مې داغه حفاظت ته پاره دا ټول فوج غیر چاپیر درولې چې زمره رانش نو دا ناوي ورته وای چې ما د زمره لیدلې نه چې د څنګه شکل دی نو د الک تیلر اواغستو او د الوا په دې پلیټ کې اوس د زمری شکل جوړ چې د زمری شکل جوړ کو تیار شو ناوي ته وی چې زمره داسې ده په موږ زمری کې الله روح پوکوالو د پلیټ نه را ټوپ کو د بادشاہ زوی د مړی وډي و مړی چې بادشاہ خبرې دو زوی مړ پرو سچلوش ناوي ورته داسې چل تاسو خیال